ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې مونږ نن بوساړه تړو د بوساړې په اړه را سره په دې راپور کې واورئ. بوساړه د بوسانو کې منډلي ټوپ ته ویل کیږي او د بوساړې جوړېدو ته تړل ویل کیږي. د بوساړې د تړلو په وخت د هر تن خپل کار او د هر کار او توکي بیا خپل نوم وي. په بشپړه توګه په پښتنو سیمو کې بوساړې په اشرګندو تړل کیږي او د هر کال د بوساړې خپل وار وي ترڅو چې د کلی اشرګند د نور کلی د بوساړو نه وزګار شي نو پټل کې وارته د سیلمه کاله وار راشي. نن د شاباس خان لالا دلی د بوساړې وار دی. د بیګانه مو په کلی دوه استازي ورپره کړل چې سبا د کور یو تن په وړي وخت د لالا دلی درمنتزان را ورسوي. د سحر په خړنۍ کې مو په بوساړه پیل وکړ ځکه کنور ته ودیږي خو چې مونږ سر ته جوړه کړی وي. ځینې تنان کټونو ته دین شول چې د کالنه د وړو د ملاستې د بون د تنګو لړونو کټونه راوړي او نور ځینې د بوساړې یخت په درمن تبۍ کمرې ټکوي چې بوسان د وینو نه پاک وساتي. نن د سلورو پرتو کټونو بوساړه تړو ځکه چې سخ کال څه خوڅوکړه وا او غنم په للمو او څه د برخې ځمکه یې پرېخي هم دا نو بوسان لږ شوي ولې نور کله به یې شاوخوا د لسو نیغو کټونو بوساړه تړله. سلور کټونه مو شابیر ته د یو بل سره په لنډو بازوګانو ولګول. لاندې مو هوارۍ لا ګټې وکارولې او واز لړونه او پیاړ مې مو د غوړاسکو په څوکو ټپ کړل. د واړه کټونو نه مو دوه پړکه بیاستې تاو کړې چې کټونه په خپلو کې جوخت پاتې شي. وروسته مو بیا د هر کار لپاره کسانو ویشل یعنی دوه تنان مو د پنډانو د راوړلو لپاره وټاکل. یو تن به د بهر نه اوبه ورکوي چې بوس پرې لمدوي او په خپلو کې کلکیږي او نور ټول مو د کټونو منځ ته واړول چې بوس کې منډي. د درې تنانو ته یو لوړ وایي یعنی کله چې د بوسو د کې منډلو په وخت یو مشر غږ وکړي چې شابه یو کټ ته یو لوړ شي یعنی درې تنان په یو بل اوږې واړوي ګڅ پښه شاته کړئ او په ښۍ پښه بوسو له زور ورکوي خو د سا هنډ به مو زه اورم چې کله به د ټولو لوړونو تنان څاربه وو نو د بوساړې نه به بیا بوس راغستل ګران وو او د شرګندو د ستاینې قیسې او خبرې به په ګودرو کې دي. په دغه چل مو بوساړه د کټونو تر مور ګرا ورسوله او د لری غاړې کټونه مو هم ورته لږ راخکل چې بوسان پکې نور هم راځي شي. ټولو لوړیانو ښکته راودانګل او وسوار د بازوان دی یعنی څوک چې د بوساړې سر تړي هغه ته بازوان وایي. بازوان په کلی کې قدر یو سړی وي. د مشرانو خبره د بازوان د وخت یو سیر خمیره لګي یعنی کله چې به یې استازې په بازوان پسې ولېګو او ورته به یې وویل چې سبا زمونږ د بوساړې سر لراشي نو بازوان به د هغې غاړې ځواب وکړ چې زه سبا د پوري کلي د ګل د بوساړه تړم بل سبا کېدی شي خپله وتړم او وروسته به د یو بل نه خبرېږو. بازوان به د یو سر په سر یو پڼبوس هم کور ته وړل. زمونږ د بوساړې بازوان الهام استاز دی او د بازوانۍ زده کړه یې د خپل تره انور خان لانه کړې. بوساړې ته په خطو سره یې مټې راووالي او د لوړیانو په څیر د هم د دسماله لټې ووخو. ځان ته یې په بری بوس هم هوار کړل. دې ته بونډي وایي. دا د پیړو غوړاسکو منډان یا چمبړه وي. په بونډو پسې وروسته تڼۍ تړلې کیږي. په بونډو یې د پاسه بری واچول. بری په شکال کې والو غوړاسکو ته وایي او د هوارېدو لپاره یې پرې تبۍ هم اړولې وي. د برو د پاسه شرغشې یا کیې وخري چې د سر بوس ښکته نه راخویږي. وس یو تن بازوان لا په پڼ کې بوس راوړي او په دمشو لوړیانو کې ځینې تنانو تڼۍ جوړول پیل کړل. تڼۍ د میزري یا کیینه د نغښتې لون بون پړې وي چې یوه روغه او بله نیمه وزه په یوه غاړه پرې کیږي. د یو کټ په سر پوره 15 تڼۍ جوړول کیږي. د ټولو تڼو په منځ کې د شرغشي دې شوړې ته باجو یا بانجونک ویل کیږي. بانجونک د بوساړې په سر نیغ ښکاري چې یو خوا او بل خوا ترې تڼۍ ځوړندې وي او دا پولی ده. پولی د شین شرغشي خرلو ته وایي چې وروسته د سر د جوړېدو سره سم د خاخۍ په مرسته په سر تپلی کیږي چې د بارانه اوبه د بوسو نه واړوي. په دې ځای کې د بازوان نه سر راوښویېدو چې ورته یو استاز د سر نه د بون د تاوهلو ښوونه وکړه. پس له دې یې جوړې تڼۍ په خاخۍ کې بازوان ته چوتې کړې. بازوان تڼۍ په هر کټ وویشلې او لاندې لوړیانو په بونډو پسې وتړلې. کله چې د بازوان کار سر ته ورسېدو او راکوز شو نو نورو اشرګندو په څوکو د لشو نه وسانډو او دا پیتی ده. پیتی د مشنګو د دالو نه په اشرو کې پخیږي چې وروسته پرې کورني څوچه غوړي هم واړوي. د پښتنو په سیمو کې
کې د هنرمند د درناوي اندازه تاسو د دې نه هم لګولی شئ چې بازوان به د خپلې بازوانۍ له کبله خامخا پتون خوري او مخې ته به یې د سوچه غوړو ډنډ هم وي. زما د نورو کلتوري راپورونو لپاره زما یوټیوب ته لاړ شئ. په ډیر درنښت.